په دې ویډیو کې زه زما د احتمال لږ نور هم علمي مفهوم تاسو ته وړاندې کوم. داسې وایي چې موږ سره هماغه د رمل یا د لډو د ګیټې غورځولو مثال دی او موږ سره شپږ د مساوي امکان پېښې دي چې موږ کیدای شي یو راواړو یا دوه واړو یا درې یا څلور یا پنځه او یا شپږ. موږ سره دغه شپږ واړو پېښو امکان شته او راځي موږ داسې وایو چې موږ سره د دې احتمال به څومره وي چې داسې یو عدد راواړو چې هغه له دوو څخه لوی یا کوچنی وي. موږ پوهیږو چې موږ سره شپږ د مساوي امکان پېښې دي او شپږو کې موږ دغه یو یا دوه که راواړو نو زموږ دغه شرط ورسره پوره کیږي. موږ وایو چې د دې احتمال دی 2 پر شپږ کوم چې بیرته مساوي دی له 1 پر 3 سره. اوس راځو موږ داسې یوه پوښتنه کوو چې د دې احتمال به څومره وي چې یو عدد راواړو چې هغه له 3 سره مساوي یا له 3 څخه لوی وي. نو یو ځل بیا موږ پوهیږو چې موږ سره د شپږ دانې د مساوي امکان پېښې دې کې شته دي او په دې کې دغه څلور عددونه که چېرته راشي نو دغه شرط موږ ورسره پوره کېږي ځکه دا څلور عددونه 3 یا له 3 څخه لوی دي. نو وایو چې د دې احتمال دی 4 پر شپږ کوم چې بیرته مساوي دی له 2 پر 3 سره. خو اوس دا پوښتنه کوو چې دې دواړو کې د کوم یو عدد د راړولو احتمال ډېر دی. دلته موږ ګورو چې دلته د دې احتمال څومره دی 2 پر 3 او په دې بل کې چې دی احتمال څومره دی په دې بل کې احتمال دی 1 پر 3. نو ښکاره خبره چې دلته 2/3 برخې دلته 1/3 برخه ده. دا یو عدد لوی دی دا کوچنی دی نو د احتمال زیات دی. په بل عبارت موږ وایو چې داسې یو عدد راوړېدلو احتمال زیات دی چې هغه 3 یا 3 څخه لوی وي نظر دې ته چې موږ داسې یو عدد راواړو چې هغه 2 یا له 2 څخه کوچنی وي. دلته په دې شکل کې هم تاسو ته ښکاري چې دلته 2 عددونه دي چې موږ ته دا شرط پوره کوي دلته 4 عددونه چې دلته موږ دا شرط پوره کوي. دلته وګورئ د 2 پر شپږ دي شپږو څخه 2 عددونه موږ ته دا شرط پوره کوي دلته شپږو څخه 4 عددونه موږ ته د خپل شرط پوره کوي. نو ښکاره خبره چې د لوی عدد احتمال چې دی هماغه به ډېر زیات ډېر احتمال لري. ښه اوس ښایي تاسې پوښتنه وکړئ چې په دې خو موږ پوه شو چې کوم عدد لوی وي د هغې د راوښتېدلو یا د هغه عدد د راغورځېدلو یا د راوښتلو احتمال ډېر وي. مثلا دلته د دې عدد دا عدد چې دی له دې نه 2 چنده لوی دی نو دې احتمال هم 2 چنده زیات دی. اوس دا موږ ته ویلی شي چې دغه د احتمال ساحه څومره ده یا په بل عبارت یو احتمال څومره ښکته غورځېدی چې یو احتمال څومره پورته تلی شي. نو دا 2 پوښتنې دي. راځو دې کې د اوله لومړۍ پوښتنه ځوابوو چې احتمال څومره ښکته تلی شي. نو راځو دلته پوښتنه لیکو چې څومره ښکته دغه احتمال تلی شي. دې دپاره راځو یو کوچنۍ غوندې تجربه کوو. داسې وایو چې موږ د دې احتمال په لاس راوړو چې څه شی د 7 خال راړولو احتمال موږ پیدا کوو. نو ویډیو ودروئ او د دې پیدا کولو کوښښ وکړئ. ښه موږ پوهېږو چې موږ سره شپږ د مساوي امکان پېښې دلته شته دي او دې کې څو پېښې چې دي هغه زموږ شرط پوره کوي. په دې شپږو کې خو صفر نشته دی یو نو معنا ده چې هیڅ موږ سره نشته دلته 0 لیکو دا به مساوي شي له 0 سره. نو هر کله چې یو احتمال 0 شو معنا ده چې دا څنګه دی دا ناشونی دی یا ناممکن دی او ناشونی یا ناممکن دا معنی چې هیڅ کله دغسې نتیجه موږ لاسته نشو راوړلی. نو هر کله چې 0 احتمال موږ ته په لاس راغی معنا ده چې دا کار نه واقع کېږي بیخي. نو دا تر ټولو ټیټه څنګه ده دا تر ټولو ټیټ احتمال دی چې لاسته راځي یعنی احتمال 0 شو یعنی ناشونی شو. اوس راځو وایو چې دوهمه پوښتنه احتمال څومره پورته تلی شي د دې ځواب څنګه. دې دپاره راځو بیا موږ وایو چې موږ دا دې احتمال لاسته راوړو چې موږ یو نه تر شپږو پورې هر یو خال چې وي یو نه تر شپږو پورې د یو خال راڼولو احتمال به څومره وي. نو موږ پوهېږو چې موږ سره شپږ څه شی دي د مساوي امکان پېښې دي او په دې کې هر یو چې راواوړي دغه شرط موږ ته پوره کوي. موږ وایو چې یو نه تر شپږو پورې هر یو چې راواوښتېدو نو دلته شپږ واړه عددونه دا زموږ شرط پوره کوي. نو وایو چې دا شپږ دی. شپږ په شپږو کېږي یو. نو کله چې د یو شي احتمال یو شو معنا ده چې دا به څنګه کېږي هرومرو دا به پیښیږي خامخا به دا کار ترسره کېږي. 0 چې وکړه احتمال 0 ته ښکته شو معنا ده چې دا کار ناشونی دی نه پیښیږي. کله چې یو شو معنا ده چې دا کار به هرومرو 100% یا 100% دا کار واقع کېږي. نو تر ټولو لوړ احتمال چې دی هغه یو دی. تر ټولو ښکته احتمال هغه 0 دی. معنا ده چې موږ سره منفي احتمال هم نشته دی او له یو څخه پورته احتمال هم موږ ته په لاس نه راځي. اوس تاسو کېدای شي ووایئ چې موږ داسې احتمالونه هم لیدلي چې هغه له یو څخه لوی دي.
نو خبره ده چې هغه تاسو کیدای شي د فیصد په شکل لیدلی وي، لکه موږ وایو چې 100% خپله بیرته څه شی دی مساوي دی له یو سره، یو خپله 100% معنا ورکوي. نو که چیرې داسې 110% ووایي نو دا امکان نه لري، ځکه 110% به څه شی شي 1.1 شي او یو نه احتمال لوړېدی نه شي. اوس دلته په زړه پورې خبره ده چې دلته موږ چې کله ووایو یو احتمال هرومرو پیښیږي، 0 احتمال معنا چې بیخي نه پیښیږي ناشونی دی. خو سره له دې هم داسې پیښې شته چې موږ فکر کوو چې هغه به 100% هرومرو پیښیږي، خو کیدای شي هغې کې بیا هم یو کوچنی احتمال موجود وي چې هغه به نه پیښیږي، یا داسې یو ناممکن کار وي چې هغه به احتمال نه لري د پیښېدو، خو بیا هم یو کوچنی احتمال هم دلته موجود وي چې کیدای شي دا کار پیښ شي. د بیلګې په ډول که څوک تاسو ته ووایي چې یاره ته ماته د دې احتمال پیدا کړه چې سبا لمر خیږي، سبا به لمر راخیږي که نه راخیږي، نو دا خو ښکاره خبره چې لمر به سبا هرومرو راخیږي. اوس د دې احتمال څومره دی؟ یو دی، خو بیا هم یو کوچنی احتمال شته چې کیدای شي دنیا سبا ته ورانه شي، قیامت را ولاړ شي، امکان شته دی، ډیر کم دی خو امکان شته دی. نو مونږ بیا دا وایو چې اوس د دې احتمال پوره یو نه دی، دا مونږ کولی شو چې یو ته ډیر نږدې یو د دې احتمال وي. او دا ځکه بیا مو تکرار بیا وایو چې دا ځکه وایو چې مونږ سره د دې معلومات نشته چې سبا څه پیښیږي. نو د قیامت معلومات خو یوازې الله ته دی چې قیامت به کله کیږي. نو مونږ وایو چې د دې احتمال څه دی؟ د دې احتمال دی 0.99999 همداسې ډېر نه دې کې ځایولی شو، کوم چې بیرته نږدې یو ته رارسېدی شي. نو دا چې مونږ ته معلومات نشته او د دې لږ کوچنی احتمال شته چې کیدای شي سبا ته دا ټوله دنیا ورانه شي، نو وایو چې د دې احتمال دی داسې پوره یو نه لیکو، داسې لیکلی شو. همدارنګه په ورته ډول یو شی ناشونی دی. د بیلګې په ډول مثلا موږ وایو چې د دې احتمال چې یو 2 کلن ماشوم څه شی وکړي؟ یو 2 کلن ماشوم یو داستان ولیکي، داستان لیکي. د 2 کلن ماشوم یو داستان لیکل، دا نو اوس 2 کلن ماشوم چې خبرې هم نشي کولی هغه به یو داستان یا یوه کیسه څنګه لیکي؟ خو بیا هم کیدای شي داسې په معجزې ډول یو کار پیښ شي چې دغه ماشوم دا کار ترسره کړي. نو بیا به مونږ لیکو چې د دې احتمال څه دی؟ د دې احتمال دی چې 0.000 او داسې ډېر صفرونه کېدو، اخیره کې دلته بیا یو پکې ولیکو. نو دا کیدای شي د دې احتمال موجود وي چې یو 2 کلن ماشوم کله داسې په معجزانه ډول باندې څنګه وکړي؟ یو داستان یا یوه کیسه ولیکي. نو یو ځل بیا ناشونی نه دی، خو ناشوني ته بیخي نږدې دی. نو د پام وړ خبرې دا شوې چې لوی عدد چې د احتمال لس معنا چې د هغه کار پیښېدو امکان هم ډیر وي. تر ټولو ټیټ احتمال 0، تر ټولو لوی احتمال 1 دی. او که چېرې تاسو ته یو احتمال داسې په لاس درشي چې هغه څومره وي قیمتي وي 1/2، داسې یو احتمال مثلا د شعر او خط په مثال کې د شعر غورځېدلو احتمال څو دی؟ 1/2، معنا دواړه مساوي امکان دی، یا به شي یا به نشي. همدارنګه که چیرې له 1/2 یا 50% څخه احتمال ډېر و، معنا چې د دې د واقع کېدلو احتمال ډېر دی. که چیرې د 1/2 څخه احتمال کوچنی و، معنا چې د دې د نه واقع کېدلو احتمال ډېر دی.